السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسې ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم بس ګزاره کوو. دلته فکر کوم کوم نوی وایرس پیدا شوی چې چا نه پوښتنه کوي حتما کور کې یو 2 نفره مریضان لري. نو زموږ کور کې هم همدا حال دی، یو جوړیږي بل چپه کیږي. لکه څنګه چې اواز نه مې ښکاري، زه هم مریضه وم ولې اوس الحمدلله ښه یم. فقط اواز به مې یو څو ورځې نور هم همداسې وي. نو ګزاره به کوئ. دوستانو، روژې ته هم کمې ورځې پاتې دي. زه خو ورته سخته خوشحاله یم او دا زما د خوښې میاشت دی او له مخکې مې تیاریانې هم ورته شروع کړلې. تاسو څنګه آمادګیانې مو شروع کړې دي او کله په وخت پاتې دی؟ لکه هر کال سږکال هم ما خپل تیاریانې شروع کړلې او د روژې پاک میاشت لپاره بعض شیان مې تیار آماده کړل. زه هر کال یو هفته مخکې د روژې نه بعضې شیان چې مخکې جوړول یې امکان ولري تیار آماده کوم چې روژې میاشت کې د پخلي ترڅنګ خپل عبادتونو ته هم وخت ولرم او هر کال زه یو وار مکمل قرآن شریف وایم. نو همدې دپاره د وخت بچت دپاره بعض شیان جوړول ډېر مرسته کوي. نو راځئ چې په ګډه دا ولاګ وګورو چې ما څه جوړ کړل. پیشلمي کې زما د نورو شیانو ترڅنګ کورنۍ مربا هم ډېره خوښیږي. نو همدې دپاره هر کال یو ډول نه یو ډول مربا حتما جوړوم. نو سږکال مې د مڼو مربا جوړه کړله. نو همدې دپاره مې 3 کیلو مڼې اول سپینې کړلې، منځ نه ورته زړې لرې کړل، بیا یې پاک ومینځل. دا 3 کیلو موږ ته ډېرې دي ولې زه روژه کې مورجانې دوی ته مې هم وړم، نو ځکه مې 3 کیلو پخې کړلې. موږ ته خو 1 کیلو هم کافي وي ولې د روژې میاشت خوند همدې کې وي چې سړی یو بل سره شیان تقسیم کړي. نو ځکه زه هر کال خپلې وسې په اندازه یو څه ناڅه هغوی ته هم جوړوم. ورپسې بیا یو دیګ په منقل کېښوده، 1 لیټر اوبه مې پکې واچولې، بیا یې مڼې هم واچولې، دیګ مې ښه وښورولو او دیګ سر مې بند کړ. تقریبا 30 منټو دپاره مې جوش کړ چې دا مڼې نرمې شي. نیم ساعت بعد مې بیا جوش کړو مڼو سره 2 پیالې بوره هم ګډه کړه. زما کورنۍ مربا همدې دپاره هم خوښیږي چې بوره یې زه د خپلې خوښې په اندازه پکې اچولی شم. بوره چې بیخي ډېره وي بیا زړه وهي، همدې دپاره زه یې بوره کم اچوم. که تاسې هم دا مربا جوړول غواړئ او بوره مو ډېره خوښیږي نو کولی شئ 1 پیاله نوره هم پکې واچوئ. ورپسې بیا یوه وړه قاشقه هیل او د نیمې لیمو اوبه هم پکې ور اضافه کړه. یو څو دقیقې مې نور هم جوش کړ چې کنسستنسي برابره شي. بیا یې منقل ګل کړ او مربا مې پرېښوده چې یخه شي. ورپسې بیا د وریجو مساله یا چار مساله هم جوړه کړله. دا چې موږ تاسې افغانان د وریجو ډېر شوقیان یو او روژې کې لا ډېر جوړوو. د دې لپاره چې وریجې ښه ښایسته بوی وباسي نو دې لپاره د وریجو مساله کارول ډېر مهمه وي. زما کور کې هم د وریجو مساله خلاصه شوې وه نو دا مې تیار جوړه کړه. د هغې دپاره مې یو پاکټ یا هم یوه پیاله زیره، یو څو دانې غټ هیل، یو څو دانې لونګ او شین هیل مې بیا مکسر کې ښه سره مکس کړ. اول مې زیره ماته کړله، د نه بیا لږ باقي شیان دپاره جګه کړله او باقي مې بیا نورو موادو سره مکس کړ. دا ټول مواد مې چې په مکسر کې ښه مکس کړ، بیا مې یو لوښي ته واړولو، دوباره مې ښه سره مکس کړ چې دا ښه سره ګډې شي. دا مې بیا یو شیشې بوتل کې واچوه او جګ مې کړ. اوس نو مکمل میاشت د وریجو مسالې نه بېغمه شوم. ورپسې بیا د چرګ د غوښې د پف پیسټري هم جوړ کړ چې دا په افطار کې ښه خوند کوي او ټول یې په شوق خوري. د دې دپاره مې یو دانه چرګ سینه واخیستله، میده مې کړله. دا چې دا څومره او په کومه اندازه میده شي دا تاسو دلته په دې ویډیو کې لیدلی شئ. ورپسې مې یو کړاهي په منقل کېښوده، 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې پکې واچول او پرېښوده چې ګرم شي. بیا مې پکې یوه دانه میانه سایز پیاز میده کړ او دې کې مې ور اضافه کړ او یو څو دقیقو دپاره مې سور کړ چې خاموالی لرې شي او لږ نرم شي. بیا مې پکې هماغه میده شوې غوښه هم ور اضافه کړله او دا مې هم یو څو دقیقو دپاره پخه کړله.
بیا پکې مسالې ور اضافه کړلې لکه یو وړه قاشقه مالګه، یو وړه قاشقه پاپریکا پوډر، یو وړه قاشقه اورېګانو، یو وړه قاشقه د هوږې پوډر، یا هم تاسې کولی شئ 2 پلیه تازه هوږه پکې واچوئ. نیمه وړه قاشقه کورکمن، یوه غټه قاشقه سپینه سرکه، یوه غټه قاشقه سویا ساس، که مو غوښتلو نو کولی شئ نیمه وړه قاشقه چili ساس هم واچوئ. دا ټول مواد مې سره ګډ کړل، بیا مې تقریبا 10 دقیقو دپاره دا پخه کړ چې غوښه نرمه شي. تر هغه چې غوښه نرمېده، یو دانه وړوکی دولمه مرچ بیا هم وړوکی میده کړه. دولمه مرچ مې چې میده کړه، بیا مې دا هم پکې ور اضافه کړه او دا مې هم ورسره میکس کړه. ورپسې بیا 2 غټې قاشقې اوړه، 4 غټې قاشقې په اندازه پیروی هم پکې ور اضافه کړه او دا مې بیا باقي مواد سره میکس کړه. بیا پکې نیمه پیاله شیدې هم واچولې او سره ګډې مې کړلې. په آخر کې مې 3 پنیر ټوټې هم پکې واچولې، یو څو دقیقو دپاره مې نور هم میکس کړه، بیا منقل ګل کړه. کړاهي مې ترې لرې کړه او دا مواد مې بل کاسې ته واړه او پرې مې ښوده چې یخ شي. دا ډېر مهم دی چې دا مواد ښه صحیح یخ شي، کني پف پیسټري بیا صحیح نه جوړیږي. ورپسې بیا یو پاکټ دغه پف پیسټري چې دا برانډ د ترکي دکان نه اخلم او دې سره ډېر ښه راځي واخیسته. د دې یو ټوټه مې منځ نه نیمه کړه، منځ کې مې ورته بیا 2 قاشقې همدا مواد نه واچوه. دا بله ټوټه مې پرې راتاو او څنګونه مې بیا یوې پنجې سره کلک کړه، بیا مې چاقو سره 3 ځایه پرې کړه. دا خو یې شوه په یوه طریقه، په یوه بله طریقه مې هم جوړه کړې ده چې تاسې کولی شئ همدې ویډیو کې وګورئ. دا پف پیسټري چې مې جوړ کړل، دا مې یو تختې باندې کېښودل او بیا مې یخدان کې کېښودل چې لږ کلک شي. روژې میاشت کې به د خیره زه دا یخدان نه وباسمه، په سر به یې د هګۍ زیړ مخلوط وهمه او بیا یې داش کېږدمه چې پخه شي. باور وکړئ دوستانو، دغسې باید شیان چې مخکې نه جوړومه ژوند ډېر اسانېږي. داسې بیا ډېر وخت بچت کېږي، انسان نورو کارونو ته هم وخت پیدا کولی شي، ځکه چې دا فقط د ښه خوراکونو میاشت نه دی بلکې د عبادت هم دی. او تر څو د دواړو توازن وساتمه، همدې دپاره زه بعضې شیان چې ممکن وي او مخکې نه جوړېدی شي هغه تیار جوړومه. ورپسې نو مربا هم ښه یخه شوې وه، هغه مې په د شیشې قوطي کې واچو، سر مې ورته بند کړ، بیا مې یخچال کې کېښوده. یو څو ساعته بعد مې بیا اول کار چې وکړ هغه دا وه چې دا ټول پف پیسټري مې د تختې نه جدا کړه او د فریزر په دې پلاستیک کې مې واچول او دوباره مې بیا یخدان کې کېښودل. یو بل شی چې هر روژه کې زه جوړومه او د غټو وړو یعنې د ټولو خوښیږي هغه سپرینګ رولز دي. دا زه هر کال جوړومه او مکمل روژې کې څو وارې جوړومه. سپرینګ رولز زه په څو رقمه جوړومه. یو طریقه به زه دلته تاسو ته وښیم چې د چرګ د سینې غوښه اول ورته جوش کړم. د غوښې جوشولو دپاره یوه دانه چرګ د سینه د بخار کې واچومه، بیا پکې 1 لیټر اوبه، لږه سرکه، لږ مالګه او لږ تور مرچک واچومه او 15 تر 8 دقیقو دپاره بخار ورکړم. بیا همدا غوښه ریشه کړم. ورپسې بیا یو کړاهي په منقل کېږدم او 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي پکې واچوم او یو څو ثانیو دپاره یې پرېږدم چې ګرمه شي. ورپسې بیا همدا ریشه شوې غوښه پکې واچوم، یو څو دقیقو دپاره یې سره کړم. بیا نو پکې سبزیجات واچوم لکه کرم، دولمه مرچ، ګازرې، شین پیاز، مرچک. کرم نسبت نورو سبزیجاتو نه پکې ډېر اچوم ځکه چې دې سره یې خوند ښه راځي. دا ټول سبزیجات چې مې پکې واچول یو څو دقیقو دپاره مې سره ګډ کړل، بیا پکې 2 غټې قاشقې سرکه، یوه غټه قاشقه سویا ساس هم اچوم او دا ټول مواد بیا سره میکس کوم. بیا پکې د ضرورت په اندازه مالګه، یوه وړه قاشقه تور مرچک، یوه وړه قاشقه تریخ مرچ هم اچوم او بیا یې سره ګډوم. ورپسې بیا یوه وړه قاشقه دانه‌دار سره مرچک او نیمه وړه قاشقه چili ساس هم اچوم. غوښه چې تقریبا بیخي اماده شي، بیا پکې د نیمې پیالې په اندازه تازه دڼیا هم اچوم. دا بیا سره میکس کړم او بیا یې منقل نه لرې کړم او پرېږدم چې یخ شي.
ورپسې بیا د اوړو اوبه یو مخلوط ته جوړوم چې بیا د اوړو په څنګونو کې ووهمه چې سم صحیح سره ونښلي. د سپرینګ رول دپاره زه دغه تیار اوړه کاروم چې په اسانه سره هندي افغاني دوکانونو نه اخیستی شئ. دې نه بیا یو ټوټه اخلمه، منځ کې فیلینګ اچوم او لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ګورئ همداسې سره راتومه او څنګونه یې بیا د اوړو مخلوط سره کلک کوم. دا مې چې ټول جوړ کړل بیا یې فریزر په پلاستیک کې اچوم او یخدان کې ږدمه او کله مې چې په کار وي یخدان وباسم او کم اور باندې غوړیو کې سره کوم. باور وکړئ په همدا طریقه که تاسې هم جوړ کړئ ډېر خوندور سپرینګ رول به لاسته راوړئ. همدې سره نو د روژې د تیاریانو ولاګ هم پای ته ورسېد. نورو ولاګونو ته هم سترګې په لاره واوسئ چې نور مې څه تیار کړل. هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي او یو څه مو ترې زده کړی وي. که مو خوښ شوی نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.